ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. او کچېرې ته ووینې کله چې دوی د خپل رب په مخ کې ودرول شي نو هغه الله تعالی به وفرمایي آیا دا ژوند رښتیا نه دی؟ دوی به ووایي ولې نه، قسم دی زموږ پر رب باندې. هغه الله تعالی به وفرمایي نو تاسې عذاب وڅکئ د هغه کفر په سبب چې تاسې کوو. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. یقینا هغه کسون توانیان شوي دي چې د الله تعالی ملکات درویغ ګڼلی دی تر دې چې کله دوی ته قیامت ناڅاپه روشي دوی به وایي هی افسوس په هغه کوتاهۍ باندې چې موږ د دې قیامت په باره کې کړی ده او دوی به خپل پیټی په خپلې شاګانې پورته کوي. آګاه شئ، خبر شئ، بد دی هغه شی چې دوی پورته کوي.